د امازون د 100 پوښتنو د لړۍ 5مه پوښتنه: زه په امازون کې کوم پروډکټ خرڅولی شم؟ هر څوک په امازون کې د مختلفو کټګوریو پروډکټ خرڅولی شي پرته له یو څه ممنوعه وسایلو او اجناسو څخه، مثلا اسلحه، مخدره مواد، دواګانې او دې ته نور هغه ممنوعه وسایل او مواد دي چې امازون پرې ممنوعیت اعلان کړی دی. له هغې پرته تاسې کولی شئ په اکثرو کټګوریو کې ډیر پروډکټ خرڅ کړئ. یو خبره یادول غواړم چې ذکر شي، هغه دا چې تاسې نشئ کولی هغه پروډکټ چې په امازون کې مخکې له مخکې برانډ وي، ټریډ مارک ولري، تاسې نشئ کولی هغه خرڅ کړئ. او د نوي سیلرانو دپاره هغه پروډکټ ښه نتیجه ورکوي چې جنریک وي. دوی کولی شي جنریک پروډکټ آنلاین واخلي او یا هم د محلي مارکیټونو څخه دا پروډکټ واخلي، امازون کې لیست کړي او د امازون له طریقې خرڅ کړي.